سفر لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بنی الاسلام علی خمس، د اسلام بنیاد په پنځو سیزونو کې خوده شوی دی. گویا کې د الله نبی صلی الله علیه وسلم د اسلام مثال د یو آبادی سره ورکړو یا د یو خیمې سره چې هغه په پنځو ستنو باندې ولاړ دی. شهادت الله اله الا الله وان محمد رسول الله اولنی بنیادی ستن د اسلام د ترکان اسلام وی پنځه هغه شهادت او گواهی کول دي سره د زړه ته تصدیق نه چې زړه کې به د تصدیق او په ژبه به اقرار کې د دې خبرې چې د الله نه غیر بل حقدار د عبادت لایق د بندګۍ نشته او بشک محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول او داغه بنده ده. دویم د منځ پابندي، دریم د رمضان روزي نیول، څلورم هغه زکات ورکول دي او پنځم د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وحج البيت من استطاع الیه سبیلا. حج د بیت الله دی چې په هغه چا باندې فرض دی چې څوک هغې ته د لارې طاقت لري، د مال طاقت یې مشته، د بدن طاقت یې مشته چې د الله کور ته ځان ورسوي. نو د اسلام دا پنځه ارکان د الله نبي ذکر کړي دي. په دې پنځو ستنو باندې، په دې پنځو پیلرو باندې د اسلام د عمارت ولاړ دی. که د چا دا ستنې کاملې وي د اسلام عمارت کامل دی، او که دا ناقصې وي د اسلام عمارت ناقص دی. بیا دا حج چې دی د دې لپاره الله رب العالمین خپلې ورځې مقرر کړي دي او میاشتې ورله مقرر کړي دي. دا کوم آیت چې ما ولوسته د سورة البقره په دې کې الله رب العالمین فرمایي 197 نمبر آیت دی. اللہ رب العالمین فرمائی الحج اشہر معلومات. دا حج کم دے دا معلومی میشتی دی. سمانا دا دی حج دا پار احرام تڑل او دا دی سفر شروع کول چې بچا حج فرضی نو دا معلوم میشتو که با دا سفر کئی او دا دی دا پار با احرام پا دی خپلو معلوم میشتو کی تڑی. اگه معلومی میشتی پا حدیث کی راغلی دی 3 میاشتی دی.
یو دا چې 13 شوه شوال، یو دا چې ننی 3 ورځ ده که 2 ورځ ده دا ذوالقعده، او ورپسې ذوالحجه د هغې اولنۍ 10 ورځې. مطلب اوس خو زمونږ د جهازونو سفر دی، نو دې نه پس به زمونږ فلیټونه شروع کېږي او حاجیان به ځي 4 غنټو کې ورسي، 15 غنټو کې ورسي، بعضې ملکونه به لګېږي 10 غنټو کې به راورسي. پخوا به داسې نه وه، په سورلو باندې به خلک حج له تله، په لانچونو په کشتو کې به تله، نو په دې کې به میاشت هم ولګېدله، په دې کې به 15 ورځې هم ولګېدې، په دې کې به 10 ورځې د چا ولګېدې، د چا به پکې 2 میاشتې هم ولګېدې. خو سفر د حج دپاره احرام تړل د دې دقه میاشتې دي چې وړوکی اختر څنګه تېر شه، وړوکی اختر میاشتې په دې اولني تاریخ چې وړوکی اختر دی، دقه میاشت نه بس د حج دپاره ته سفر شروع کولی شي او احرام د حج هغه تړلی شي چې میقات ته به ځان ورسې. ستا د علاقې چې کوم میقات راځي، حرم ته چې ورداخلیږي د هغې نه مخکې ستا په لاره کې چې کوم میقات دی، بس د هغې نه به احرام وتړې او بیا به ورځې. لکه زمونږ د خلکو چې کوم میقات دی، د میقاتونو تذکره به بیا کوم انشاءالله تعالی رستنو خطبو کې د الله په توفیق باندې. زمونږ د میقات یا لملم علاقه ده، هغې باندې مونږ په هوایي جهاز کې بر ور تېرېږو، نو په دې بنا باندې اوس چې څومره خلک سفر کوي د حج یا د عمرې، نو د ایرپورټونو نه احرام تړي، ځکه چې په جهاز کې بیا د هغې ترتیب نه جوړېږي. او خطره دی چې هسې نه په احرام په دې میقات باندې بغیر د احرام نه ورتېر نه شي، او بغیر د احرام نه په میقات باندې ورتېرېدل دا خو ممنوع دي. لکه د دې دا مسله خپل ځای کې راځي. نو الله رب العالمین فرمایي د حج دپاره خپلې معلومې میاشتې دي او بیا د هغې پابندۍ ذکر کړي دي. فمن فرض فیهن الحج، چا چې په دې میاشتو کې په ځان باندې حج فرض کو، منه احرام یې وتړلو او روان شو، بس په ده حج فرض دی، باقاعده دې ځان میقات ته ورسو، خرچه دې راواخسته. یا مثلا دی وخت کې به مونږ ووایو جدید سیسټم دا دی چې د حج داخله به وکړي، پاسپورټ به دې جوړ کړی، تا ته به چې دی د حج ویزه لګېدلي، فلایټ ستا کنفرم دی، ورسېدې او احرام دې واچو، بس پتا اوس حج فرض دی، روان شو. اوس چې کله دې احرام اچولی دی او په تا باندې د حج په شان یوه غټه فریضه، سبحان الله، چې دې سره ټول ګناهونه معاف کېږي. لکه انشاءالله دې فضایلو کې به وروستو زه ویم د الله په توفیق. یو انسان دا غواړي زما د زندګۍ ګناهونه معاف شي، حج وکه حج. یو انسان دا غواړي زما په دولت کې او په دې دنیوي امورو کې برکت راشي، حج وکه عمرې کوه، الله رب العالمین به دله برکات درکړي. دا د برکاتو سفر دي. الله رب العالمین فرمایي چا چې په ځان باندې حج فرض که او احرام یې وتړ روان شه، فلا رفث، بې حیا خبرې به دی نه کوي، ژبه به اول کنټرول کې. بې حیا خبرې خو اسم ناروا دي هر وخت، خو چونکې دا سفر ډېر یو مبارک ځای ته ته روان یې، د برکاتو او د رحمتونو نزول چې په کوم کور باندې کېږي او د الله حرم دی هغه ځای ته ته روان یې، نو ژبه اول نمبر کنټرول کا. زمونږ د سلفو په باره کې راځي چې هغوی به داسې خاموش شو لکه مار چې خاموش یو خبرې نه کوي، بالکل به چا څه خبرې نه کوي چې حرام به کله وتړل، مګر هله به خبره کوله چې چا به یو مسلې تپوس وکړو یا د ضرورت یو خبره و هغه به یې کوله، نور به چا څه گپ شپ نه لګو، خبرې ترې به یې نه کوله. د احرام پابندي، د احرام پابندي چې چا په ځان باندې تېره کړله دا ټول ژوند به الله صحیح کړي، او چا چې په احرام کې ګډوډ حالت تېر کړ ټول ژوند یې ګډوډ شي. فلا رفث ولا فسوق، د ګناهونو کارونه به نه کوي، ولا جدال، جګړې به نه کوي، فی الحج، د حج په وخت کې د دې نه به ځان ساتي. دا پریزونه حج چې دی، حج په لغت کې ویلی کېږي حج یحج، قصد ته ویلی کېږي قصد، یو طرف ته ته ځي، ستا قصد دی چې دې طرف ته ځم، اراده دې ده چې دې خوا ځم یو طرف ته، نو قصد او ارادې ته ویلی کېږي. دغه رنګه القصد الی المعظم، یو لوی ځای ته روان یو ډېر د خیر ځای ته روان دې ته حج ویلی کېږي. دې حج تم حج ځکه وایي چې په مخ د ځمکه د دې نه اوچت د برکتونو ځمکه، د خیر نه ډکه ځمکه، او الله رب العالمین ته محترمه او عزتمند ځمکه بله شته نشته دی. واحد دقه یو د حرم ځای دی چې الله رب العالمین ته دا ځای ډېر
محترم او محبوب دی ځکه الله رب العالمین دیتا هغه ام القرآن میخه ام القرى په قرآن کې وته دا نوم ذکر شوی دی مکی ته الله رب العالمین ام القرى وای د دنیا د ټولو خارونو مور د دې داسې عزت دی په دې ټولې دنیا په دې خارونو باندې د مکې لکه د مور چې اوچت فضیلت دی او عزت دی په بچو باندې څنګه چې په بچو باندې د مور احترام فرض دی دا ټول خارونه دقه شان دې مکې ته به د عزت او د احترام په نظر باندې ګوري دا داسې اوچت ځای شریعت کې دې ته ویل کېږي حج القصد الى البيت الحرام چې ته قصد کې هغه البیت الحرام ته چې د عزتونو کور دی الله رب العالمین ولا حرمت ورکړی دی والمشاعر حوله او څومره چې د هغې نه ګیر چاپېره مشاعر دي د دین نښې دي د هغې قصد به کوې وفعل المناسک او څومره چې مناسک دي د دې د ادا کولو د حج چې کوم مناسک دي د دې قصد او اراده به کوې من الإحرام في الميقات إلى طواف الوداع د احرام نواخل چې احرام دی واچو د میقات نه دی نواخل تر هغه پورې چې ستا حج پوره شي او هغه آخري طواف کې چې هغې ته طواف وداع وایي د رخصتۍ طواف او د الله د کور نه رخصتي اخلي بس د دې احرام نه واله تر دغه طواف وداع پورې دې مینځ کې چې دا څومره مناسک دي د دې قصد کولو ته بس حج وایي حج دقه شی چې ته به دا قصد کې چې زه به دا ټول مناسک په هغه طریقه ادا کوم چې څنګه زما الله او زمون خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته ویلي دغه ته حج ویل کېږي دغه رنګه قصد التوجه الى البيت الحرام بالاعمال المشروعه فرضا وسنه قصد کول د بیت الله طرف ته په هغه اعمالو چې مشروع کړی شوي دي په شریعت کې هغه یا فرض دی یا سنت دی قرآن و سنت کی ذکر دی قصد وکي او هغه قصد د کعبه چې کعبه ته وزم ادا بکم د افعال مخصوصه چې هغه مخصوص اعمال چې په دنیا کې په بل ځای کې نه کېږي صرف هلته کېږي او دغه رنګه هغه مخصوص مکان دی مخصوص زمانه دی یعنی مخصوص ورځې دي په هغه مخصوص ورځو کې به زه د عبادت کوم او مخصوص اعمال دي دقې ته حج ویلی کېږي بیا الله رب العالمین چې کله دا حج فرض کوو په دې ټول مخلوق باندې نو دا خبره سورت حج کې الله رب العالمین ذکر کړی ده ابراهیم علیه السلام ته الله رب العالمین او فرمایل چې زما دا کور جوړ که کعبه دا ورانه شوې وه قرآن کې الله رب العالمین سورت آل عمران کې فرمایي د څلورمې پارې اولنې مخ دی او 96 نمبر آیت کہ اللہ رب العالمین فرمائی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا وهدى للعالمین یقینا اول هغه کور چې په مخ د ځمکه مقرر کړی شوی د خلکو د بندګۍ دپاره چې دغلته به ځئ او د الله بندګي به کوئ هغه په مکه کې دی بکه مو ته وایي مکه مو ته وایي چې د برکتونو نه ډک دی او دا کور هدایت دی د پاره د عالمونو د مخلوقاتو هدایت په دې کې پروت دی ډېر خلک چې حج عمرې نه مخکې ګمراهي یا پکې غټ غټ ګناهونه وي الله رب العالمین دا کعبه د هدایت یو ځای ګرځولی هلته لاړ شي توبه وباسي ستا هغه ګناه نه الله رب العالمین یې منع کړي دا هدایت دی د هدایت په اسبابو کې یو سبب حج او عمره ده ډېرو خلکو ته الله رب العالمین دا هدایت ور نصیب کوي چې کله هغوی د هدایت په نیت باندې لاړ شي الا نه ده په دې نیت باندې چې اسې شو منټ کوي خلک وایي چې یاره د حج وکړو خلک وایي چې عمره وکړله او خلک حاجي صاحب ورته ووایي یا چا سره سیالي کوي نه د الله دپاره ځکه الله قرآن کریم کې فرمایي واتموا الحج والعمرة لله پوره کوي تاسو حج او عمره د چا دپاره لله د الله دپاره د خلکو دپاره نه د نوم او شهرت دپاره نه بلکې د الله دپاره حج او عمره وکړئ یعنې نیت پکې اول نه صحیح کړه ته دومره لکونو روپۍ لګې د خپل اهل و عیال نه لرې کېږې ته دومره اوږد سفر کې په دې کې بیا ستړیوالی دی خپل کاروبار دې پرېښی دی نو په دې کې چېرته ستا نیت خراب نه شي نیت د الله دپاره خالص او دغه رنګه الله رب العالمین بل ځای کې فرمایي په سورت آل عمران کې چې ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا
ولله ګورته ولله مخکې خاص د الله لپاره علی الناس په خلق لازم دی فرض دی حج البيت حج د بیت الله پچا باندې من استطاع الیه سبیلا سوک چې هغه ته د لارې طاقت لري او الله ولا مالی استطاعت ورکړي دی او بدن مروغ دی بس دا سړی به زی په د باندې حج فرض دی دا مسله به رست خپل ځکه ان شاء الله بیانوم چې دا حج فی الفور فرض دی که علی التراخی تا سکل تا سردونه پیسې راغی چې حج لاړ شم دا سکل بزی کنه خیر دې مړه 2 کال بعد بلاړ شم 3 کال بعد 2 کال او 3 کال بعد کستا سره دا ګارانټي وی چې ته ژوندې ما ټیک دی بیا ګارانټي ورک یا د الله طرف نه خط تا تراغلی سې اطلاع راغلی چې ته ژوندې دیو جنا کمزور قولدار چې خیر دې به درست لاړ شي او د قران او د حدیث پرانا کې مضبوط قولدار چې فورا بزې په دې کې ناراستی نه څنګه چې مونږ پتا فرض دی فورا ځان رسې او پای کې تل اټواله نه کې نو دغه شان به حج په دې کې هم لټواله نه کې بلکې فی الفور دا فرض دی نه علی التراخی او دا قول چې دی دا فی الفور قول دا د ائمه ثلاثه دی امام احمد رحمه الله امام شافعی رحمه الله امام مالک رحمه الله د قران آیت نه استدلال کړي د دغه آیت نه چې ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا و الله فرمایي چې الله د پر په خلکو حج فرض دی چې څنګه طاقت ورسېد لارې وګور وی الله چې څنګه دی وس وشنه چې وس دی وش نو دې کې تا ته دا چانس نشته چې خیر دی بل کال او بل کال او بل کال دا د تراخی قول صرف امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کړي چې کمزور قول دی امام سے قول به دي کې کمزور دی ټول علماء دا ویل دی بل طرف تدریوان امامان ته خلاف دی هغه چې نه فورا به حج کې ځکه چې حدیث دی کې راغلی ابز خپل موقع کې وایم ان شاء الله تعالی چې د الله نبی دینه منع کړی چې حج در باندې نا وخت نشي حج کې لټواله ونه کې بیا د کعبه دی بارک یو تاریخي قول دی یو په حدیث کې راغلی په قران کریم کې الله رب العالمین دا خبره ذکر کړی دا کعبه څنګه جوړه شو تاریخی قول کې دا راغلی دي اخبار مکه په نوم یو کتاب دی بعض نور علما په تاریخ کې دا اقوال را نقل کړي چې دا کعبه اول ملائکه جوړه کړې و نو ګوره په مقدس مکه اول کور ان اول بیت وضع للناس اول بیت یا مراد اولیت حقیقی دی حقیقت کې مدقس اول کور دا دینه مخکې بل آبادینه بعضی وی دینه مراد اولیت اضافي دی اولیت اضافي دی ته وي پتور د بندګۍ دا اول کورو اگر چې دنیا کې نور آبادې نه خو د عبادت لپاره چې مخصوص کېده په دې لحاظ دا اولنې کور دی چې الله د خپل بندګۍ لپاره خاص کړی دی وی دا اولیت دا معنا د بعضی علماء دغه ته بیا اولیت اضافي وي نو چې دا اولیت حقیقي قول کړي هغه وی چې دا اول ملائکه جوړه کړي بیا دا غینه بعد چون کې دا لاندې اوس خو دا برای کړي دا کعبه چې تخکاری مخکې دا لاندې و په خواني تاریخونو کې تاسو دا وګورئ د دې مخکنی زاړه تصاویر چې په دې غرونو باندې په باران کېده نو دا ټول اوبه د دې بنیادونو لره جمع کېدې سیلابونه هم پرې راتله نو وخت په وخت به د دې بنیادونه خرابېده آبادي به غورځېده نو بیا وایي آدم علیه السلام جوړه کړه بیا چې آبادۍ کې څه نقصان راغی بیا شیخ علیه السلام جوړه او بعضې وایي بیا نوح علیه السلام هم جوړه کړې ده خو چې کله طوفان د نوح علیه السلام په وخت کې راغی د هغه په قوم باندې نو په دې کې مکمل د دې هغه بنیادونه ونړېدل د دې هغه آبادي مو غورځېده نبی الله رب العالمین ابراهیم علیه السلام ته دا حکم وکړ ابراهیم علیه السلام ته چې کوم حکم شوی دا په قرآن کې ذکر دی چې الله رب العالمین ورته وفرمایل چې ته او استاد زوی اسماعیل علیه السلام چې اوس نوجوان دی دواړه زما کور جوړ کړي ابراهیم علیه السلام آبادی کوله غټي به لګولې اسماعیل علیه السلام ولا راسغلولې دي زوی به ورته چلولې دا خټه او غټي بولا غره وړي پلار به لګولې ابراهیم علیه السلام بیا دا جوړه کړه دا غینه بعد بیا وخت په وخت ورانه شوی ده دا به ورستو د مکی په مشرکانو کې او سردار تیر شوی قصی ابن کلاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نیکونو کې په خوا تیر شوی هغه به جوړه کړی ده ورستو به ورانه شوی ده به قریشو د مکی جوړه کړی ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې چې دا آخري ځل جوړېدل د الله نبی صلی الله علیه وسلم لا الک عمر کم په خپل په خدمت کړو د ترونو سره ترونو کعبه جوړوله د مکی مشرکانو چندرا جمع کړه چې کعبه ونړېدله بنیادونه خراب شوي راځي چې بیرته جوړو
اعلان وکړو د مکه مشرکان کعبه به جوړو خو په حرامو پیسو به نه جوړو. مشرکان خدای خبره صحیح وکړه. کله کله کافر او مشرک یې خو فیصله وکړي په یو فیصله باندې سم مؤمن کیږي نه خدا کاری خکاری هغه خطه خوي نور مشرکان او په دې کار ساوي بخلې شوی نه دي ځکه چې عقیده کې شرک د کعبه په جوړېدو به سړی نه بخلې کیږي چې کله د انسان عقیده خرابه هغه خبره جدا ده غي تر تمزه دی خبره تراشه چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم دی وخت کې کم عمر د مکه مشرکانو یو اعلان په هغه زمانه کې به دی وینځو زنا کوله په کورونو به د زنا د پاره د نخې د پاره جنډې لګولې وي او په هغه زنا په هغه دمتو په ګډا پاغي باندې به پیسې ګټلې لکه د زمانه کې دا ډمي ګټي دام د جدید دور هغه وینځي غونته کېدي په خلکو خپل ځان خرڅي غیبم ځان خرڅو خپل غنټې د پاره 2 غنټو د پاره د یو شپې د پاره 2 شپو د پاره نو داسې ډمي خزي به وي نو دا مشرکان ویل چې دا بی حیا او ډمي خزي چې کومې دي نو دا خو داسې سپکار کوي زناګانی او ګډاګانی او رقصونه نو د دې ډمو خزو او د دې زناکارو خزو پیسې به کې نه چو د دې چنده ګور را نشي او بل هغه کس چې چا باندې ظلم کړي او ظلمنه د چانه مال اخستي موږ ته پته لري ګور پردې ځمکه قبضه کړي پردې جیداد قبضه کړي دي او حرام خور دی نو د پکې ماخلی مال دا یو فیصله غي وکړه نو چې هغه چندره غونډه شوله نو هغه کمه شوه په دې بنا باندې هغوی دا کوم حتیم چې دی حتیم چې ورته وایي دا ګرد غوندې دیوال نه دی دا ګرد دیوال تاسو ګورئ تصویرونو کې څوک چې تللی بالته کتلی دام کعبه وه د کعبې دیوال د قضیې پورې و خو پیسې د مشرکانو سره کمې شوې نو دا اوس چې کوم ځای پورې ولاړه د قضیې پورې پاتې شوه دی جوړه بیا چې کله او رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې په دې خپل ولی مبارک باندې ګټې چلولې لنګې والے او ولې لغړو تر ورته ویلې عباس وراره ته تړې په خوښ شو وراره مې دې ګټې را چلې تیری ګټې دی دا دغه ول خوګی دا وګه وراره وای دی عربو کې دا باک بنو د دې خبرې چې دا واړه لکانو به پرتګونم نه چول لنګونه به نه چول سادهګۍ د ورونو هغه بس باک نه غنلو او د الله نبی صلی الله علیه وسلم عمر کم نو ورته ویل دا لری کدا لنګ دی کولاو کا د دې په دی ولي کې دا د لنګ کپڑا چې دا ګټه پک دی چې خوګی دی نه حدیث د بخاری کې راځي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم نه څنګه لنګ لری کو دی تر فورا د الله نبی صلی الله علیه وسلم بیوشی را غزه حیا پکې ډیر وا خپشو په دې خپل لغړ ولی باندې دا تیری ګټه برداشت کولی خود بدن نه کپړه لري کول نه برداشت کوله اگر چې عربو کې دا سباکم نه غنل کېدو خدای الله نبی د وړکوالی نه دونه پاک انسان او حیاناک انسان چې دې خبرې د لاسه د خفګان نه را پریوتو او بیوشي پر راغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ټول مکه حیران شو ترم ورته حیران شو او بیا ویل ټول چې ردالک زمون په شانته نه دا بل شانته مزاج والا دی چې حیا ډیره زیاته د وړکوالی نه دونه حیاناک انسان دی چې ګوره دا خپل لنګ کول اولم د بد وګڼل او خپه شو بده باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کړو بیا چې کله اوس به هغه خبرې لرا شو چې کله منګه تاریخ مخکې بیانو تاسو تر چې شوال کې مکه فتح شوه ده تسلسل به خبرې لدی ځای کې لګور شوال کې مکه الله فتح کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مکه فتح شو دا اتم کالو د هجرت یعنی مدینه کې د هجرت کولو اتم کالو د شوال د 13 میاشتو او مکه فتح شو به د حنین غزوه او شاته سوا اوریدل بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو چې کله مدینه ته واپس شو د خپل انصار او صحابه سره نو په دې کې د الله نبی صلی الله علیه وسلم را روان کال چې نهم کال دی اوس د هجرت پاتم کال مکه فتح شو په دې کال د الله نبی صلی الله علیه وسلم حج ونک دیو جن علماء چې د حج کله فرض شوه دی یعنی زمون په دې دین کې دین اسلام کې د حج فرضیت کله شوه دی نو یو قول د علماء دا دی بعضوی د جمهور علماء قول دی لکه صاحب د سبل السلام دا خبره کړې ده امام صنعانی رحمت الله علیه وای چې په شپږم کال د هجرت باندې حج فرض شوه دا کمزور قول دی اگر کدا د جمهور قول هم دی خو کمزور دی دویم قول دا دی چې دا امام ابن قیم رحمه الله زاد المعاد کی ذکر کړی چې نهم کال یا لسم کال د هجرت باندې حج فرض شوه دی
او دا قول د سعودي چې کومه افتاء کمیټي د فتوی د سعودي علماء هم دقه قول کړی دی چې د امام ابن قیم رحمت الله علیه دی قول له ترجیح ور کړی دا چې دا نهم کال یا لسم کال باندې حج فرض شوی دی کې ټولو نه راجح قول هغه د شیخ وهب بن مصطفى الزحيلي رحمه الله دا د دمشق یو عالم دی هغه الفقه الاسلامي په نوم باندې یو خپل کتاب لیکلی دی هغه دا قول کوي او دا راجح قول دی په ټولو کې چې نهم کال د هجرت چې حج فرض شو نو دې کال باندې ختم کال باندې مکه فتح شو د الله نبی تلاړو را روان کال په نهم کال د هجرت حج فرض شو نو په دغه کال د الله نبی صلی الله علیه وسلم حج لا رانغو ولی وجه داوا سورۃ توبه کې مغه وجه ذکر ده بعضی مشرکانو سره لوث شوی د امن هغوی د خپل لوز نه خلاف نو کړی او هغې کې لا یو څو میاشتې پاتې وي هغه میاشتې تر حجه پورې وي نو د الله نبي صلی الله علیه وسلم هغه بېلوزي نه کوله پرې چې د دې د لوز مونږ پوره نام کال د هجرت پورې لوز تر د حج ورځو پورې او بعضې مشرکانو لوز مات کړی نو چا چې لوز مات کړی د الله نبي صلی الله علیه وسلم ورپسې جواب ولېږو سورت براءت راغی براءة من الله ورسوله سورت توبه د سر نه ووایه بیا پې پوهېږي اعلان وته وشو هغه کسانو ته چا چې لوزونه مات کړي تاسو ته 4 میاشتې بس مهلت 4 میاشتو کې دنه ستاسو بستره ګول وځئ د مکې د حدود نه بار شئ دلته نور د مشرکانو دپاره په حرم کې ځای نشته ختم هغې ته دا اعلان وشو چې مشرکان نو هغه به مسجد حرام ته نه رانږدې کېږي انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا یقینا مشرکان نجس او پلید دي د دې کال چې دا نهم کال د هجرت قرآن کې الله ایتونه نازل کې په دغه نهم کال د هجرت د دې کال نه بعد به یو مشرک هم نه رانږدې کېږي دې ځای اجازت به نه ورکوئ اسلامي حکمران به اجازت نه ورکوي نو بدی کې چې د چا سره لوس چا مات کړی هغې ته خو ویل 4 میاشتې تاسو ته مهلت دی ځئ فسیحوا فی الارض 4 اشهر 4 میاشتې په مکه کې ګرځېدی شئ 4 میاشتې بعد هم ونهین وځئ او کم قبایلو سره چې لوس شوی هغوی ته حکم راغی چې دوی خپل لوز پوره کړي واتموا الیهم عهدهم الله فرمایل دوی خپل لوز پوره سرته ورسوئ چونکه هغه لوز د مکې د مشرکانو سره چې کم شوی هغې کې د حج ورځې راتلې او په حج کې د مشرکانو عادت دا د جاهلیت د دور نه چې طواف به په بربنډه کولو جامې به نه اچولې نه ښځو او نه سړو او د الله د نبي غیرت دا نه منله چې زه دې مسجد حرام ته لاړ شم او زه دې په حرم کې بربنډ خلک وینم چې دوی دې طوافونه کوي او دوی دې کپړې نه اچولې او دا مشرکانو د ځان نه د دروغ یو دین جوړ کړی د مکې مشرکانو سورت عراف کې په الله رب العالمین رد کړی دی دوی دا دروغ ویلي چې موږ ته الله دا حکم کړی دی ځکه وایي زموږ دا جامې د ګناهونو جامې دي دې کې موږ ګناهونه کړي دي لہذا دې کپړو کې موږ طوافونه نه کوو هلکه کومه کپړه کې به کې وایي صرف د قریش په کپړو کې قریش د مکې چې کوم دا خاص قوم د نبي علیه السلام نه قوم دا پخوانه پیران شانته خلکو دوی ته په اوچت نظر کتل واقعي اوچت قوم هم خو مشرکان دا د ځان نه یو د دروغو دین جوړ کړل یاره وایي دا داسې پاکه کورنۍ د پیران شانته دي وایي دوی که موږ له جامې راکوي خو طواف به پکې وکړو هغې خو به لږې جامې وې یو څو کسو ته به ورسېدې نو چې هغې نه به ایسته حرام وتړلو طواف به پکې نو چې دا چا ته به نه رسېدلې نه یې به څه کول په بربنډه به طواف بس وایي موږ سره د قریشو جامې شته دی نه او خپل هم د ګناهونو دي نو په بربنډه به طواف کوو او دا به ویلي چې الله رب العالمین موږ ته دا ویلي الله رب العالمین قرآن کې سورت عراف کې پیرت کوي ان الله لا یأمر بالفحشاء الله په بې حیایي چاته حکم نه کوي دا خو بې حیایي ده او په حرم کې تاسو چې د ځان نه جامې وښکلي دا څومره بې حیایي نو د الله نبی صلی الله علیه وسلم په دې کال یو په اول کال مکه فتح شو 8م کال د هجرت په 9م کال باندې صحابه ولېږل خپل لا نړو حج له دې وجې نه چې مشرکان به هم تاویږي را تاویږي او هغه د شرکي تلبیه به هم وایي ځکه مشرکانو به تلبیه غلطه ویله دا خو به ویلې چې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک دا به ویل
لبیک لمغه حاضر استاد شریک نشته دلته به سه قرآن ټکی ویل اصل الا شریکا تملكه وما ملک دا نعره به والا ورسره دا شرکی نعره یا الله شریک خود نشته هغه شریک دشته هغه برخدار چې تاول واک او اختیار ور کړی نو تاول سوا کوي پښتانه مو څه برخي ول ور کړی دا جنډې خو پیاسې نه دی ولاړې کړه دغه شرک د مکې په مشرکانو کوم شرک چې زمونږ په دې خلکو کې دی د قبرونو د پاسه جنډې لګي وای شریکان خو د الله نشته خو برخي ور کړی د مکې مشرکانو دغه ټکی ویلو شریکان دی الله نشته خو چې چاله دی برخه ور کړی نو هغه خو دې کنه هغه خو دې کنه خو د برخي خاوند دی کنه د الله نبی دا ناره اوریدل نه غوښته غیرت پکې ډېر صحابو ته تاسو لاړ شئ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د حج امیر کړو امیر الحج څوک شو ابو بکر صدیق اوس ګوره را روان کال بعد الله نبی حج کوي دې کال لا نه لسم کال د هجرت باندې بد الله نبی زی بل کال په دې کال ابو بکر ولې ګلو دې کې ست اشاره و بل کال بعد الله نبی وفات کیږي د حج نه بعد دې کې اشاره دیتا وا چې زنیم تاسو مشر بسو کی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پس صحابه ټول باندې هغه مشر او علی رضی الله عنه سمرګره کړ ابو هريره رضی الله عنه نور صحابه هغه ته ویل چې تاسو به ابو بکر سمرګری شي رضی الله تعالی عنه او په د حج په مناسک کې په مینا کې او په مزدلفه کې او په مختلفو مقاماتو کې د اعلانونه کوي چې به وایي چې مشرکان ته سلور میشته مهلت او چا چې لوز دی غي سر خپل لوز پوری مهلت او بر روان کال لبسوک په بربند طواف نه کوي او مشرک مونږ نه پریږدو د اعلانونه زما طرف نه وکي چې بل کال بیا زم لسم کال چې کوم د هجرت جوړیږي د الله د نبی د ژوندۍ اخیری کال او هغه بیا او دغه اولنی او اخیرنی حج چې به بل کال لکړو نو چې دا هغه کال لپاره کوم مشرک پاتې نشي د اعلانونه وکي چې ټول قومونه واوري ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او صحابه او په د حج په دې موسم کې او په دې ورځو کې اعلانونه شروع چته واسبه اعلانونه کوي چې ګوره خیال کوي مشرکان به نور حرم ته ناراضي او خبر ده چې آینده د پاره به د بیت الله طواف په بربند نه کېږي مشرکان به د ورځې به سړو طواف کوو د شپې به زنانه کوو مخې ته او شاته به لاسي خو بربند روان دا بند شو پابندي ولګي نو په بل کال چې لسم کال جوړیږي د هجرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله نبی صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو ځکه چې مکه نور پاکه شو د مشرکانو نه په بربند طوافونه ختم شو او د الله ر توحید هغه نظام قائم د مسلمانانو سره تسلط د مکه او هغه قوت راغی او هغه اخیری کال له چې الله قران کې فرمایي اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا اے نبی کله چې فتح راشي مدد د الله راشي مکه فتح شي او تب خلق ګوري چې خلق به د الله دین ته ډلې ډلې راځي په دې اخیری کال باندې د الله د نبی صلی الله علیه وسلم یو او دوه کسانه مسلمانې ده ثابت قومونه برات سره د سردارانو او فوجونه اسلام ته داخل شي بس دا د الله د نبی اخیری کال دی کې د الله د نبی صلی الله علیه وسلم هغه اجل ته اشاره او عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې نبی استاد رسالت کا مقصد پورا شنو بده دنیا نه روان فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا تسبیح الله وایا حمدنا وایا او استغفار غواړه الله ډیر توبه قبلون کې د الله خپل ور روان نو پر روان کال چې کوم لسم کال د هجرت جوړیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان کو صحابات چې ملګرو ز او دا اعلان په دې میاشت کې کړو دا میاشت د دې میاشت د ذوالقعده چې دا اوس شروع شو نن یې دویمه یا درېمه ورځ دا چې کله دا میاشت شروع شو د دې اخیری هفته شو اخیری هفته په اخیری هفته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سفر شروع کړی دی په اخیری عشره کې سفر شروع کړی دا میاشت اختتام ته رسیدل ځکه مکې نه مدینه پورې د هغه زمانه تقریبا 9 ورځې مزل د یو طرف نبی کریم صلی الله علیه وسلم په 9 ورځو کې هغه مزل کړی دی او هغه تفصیلی واقعا جابر رضی الله عنه نقل کړی دی او په صحیح بخاری کې موجود دومره تفصیل سره نقل کړی حدیث چې هغه د الله د نبی صلی الله علیه وسلم دمه هغه ذکر کړی چې دې کې دمه او کړه پلانې ونی په خوا کې د لارې نه خې طرف ته او چې خې طرف ته د سلاړ شي بیا ته یو ونه ده خواته یو جمعات ده دا ټول
ټول نه ذکر کړ. او هغه حدیث د سیده چې په بخاری کې ګران حدیث دی. ګران ځکه دی چې کم سيزونه پای کې ذکر دی اوس نشته، اوس خروډونه دي، اوس هغه ونی چرته دی، اوس هغه لار چرته ده چې ته پای پوښ. نو دی وجه نه دا حدیث صرف علما معنا کوي او شاګردانی اوري، نور دغه مصداق نشي پیدا کوله. ځکه هغه زمانہ کې چې کم سو اوس نشته کړ. او تر دې پورې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په لار کې کم ځای کې قضا حاجت کړي هغه هم ذکر کړي چې د لارې نه دې طرف ته لاړو، دومره لرې لاړو ته قضا حاجت وکړه، فلاني ځای کې او دسو کو، فلاني ځای کې دا وکړه، فلاني ځای کې دا وکړه. ټول تفصیلی سفر هغه ذکر دی. په هغه سفر کې چې کومې ضروري خبرې دي چې موږ له فایده راکړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سفر الحج، چې د الله د نبی صلی الله علیه وسلم د حج څنګه سفر او دا څومره پر وقار او ښکلی منظر د اسمان د لاندې په مخ د ځمکه، الله اکبر، چې د الله نبی اعلان وکړو 1,40,000 صحابو سره تیار شو، نارینه او زنانه. دا په مخ د ځمکه ټول نه مبارکه مجمع ده چې دا د حج دپاره روانه ده. نه دا هغه وخت نه دا حج دغه آباد دی، دا الله دا کور آباد دی، بیت الله چې ابراهیم علیه السلام کله دا کور تیار. آخري خبره کوم نو الله رب العالمین ورته فرمایل چې دی غر ته وخیجه، مکه کې د دې دا ګټ دی د حجر اسود، دی حجر اسود ته مخامخ په دې بالکل په دې سیده طرف باندې د صفا دا غونډۍ ده، او صفا غونډۍ نه چې څنګه بار شي دغلته جبل ابن قبیس دی، اوس یې ورته دیوال کړی دی. موږ هغه تاریخي مقاماتو کې دغه ځای ویلی دی، خو هغه پرشي غوندې دیوال دی او ته سیمټو په رنګ کې دغه ځای کې دلته هغه جبل ابن قبیس. ابراهیم علیه السلام ته الله رب العالمین فرمایي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. شابه اوس خلکو ته د حج اعلان وکړه، خلکو ته ووایه چې دې کور ته راځئ، څوک به پیدل راځي، څوک به په سورلو راځي، او د غر او د فراخو لارو نه به را روان یو مزلې به کوي. ابراهیم علیه السلام ویل یا الله چا ته آواز وکړه، دلته خو څوک نشته، آبادي خو نه وه غټه، چا ته ووایم یا الله چې راشي. الله رب العالمین ورته وفرمایل دا اعلان آواز کول ستا کار دی او د خلکو زړونو ته رسول دا زما کار دی. تا چې کوم کار دی هغه کار ته وکړه، کوم چې زما کار دی هغه ما ته پرېږده. نو ابراهیم علیه السلام هغه اعلان دومره په اخلاص کړی سبحان الله چې دغه جبل ابو قبیس ته وخته او د زړه د اخلاص یو چغه وواله چې خلکو ما د الله کور جوړ کو، کعبه مې تیاره کړه او الله ته اول دعا وکړه ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. زموږ په شان ته بریتونه نه تاول چې لږ باندې کار یې نه کړی به ما دا کړی ما دا دومره غټ عمل یې وکړلو، د کعبې تیاره کړه. خو د کعبه چې هغه څنګه تیاره کړې وختي ته ما قصه کوله هغه داسې نه وه لکه دا اوس چې څنګه پاتې ده. ابراهیم علیه السلام دی حتیمه پورې اوږده تیاره کړې وه او د کعبه اوس 4 ګوټه ښکاري، دا مخکې 4 ګوټه نه وه، دا داسې اوږده وه، دا 2 ګوټونه یې واړه او دا یو طرف یې اوږد او دا دروازې پکې 2 نه وې، یو نه وه 2 وې، دا اوس خو یو ده که نه. دې طرف ته وه مشرق طرف نه، کم طرف نه چې انور راخېږي، او دی مغرب طرف ته وه. په یو دروازه به خلک ورنوته، په بل به ترې راوته. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل ویلي خپلې بیبي ته ام المؤمنین سیده عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته، وکستا دا قوم نوې د کفر نه راوتی نوې، یعنې اوس مسلمانان شي، اوس کفر او شرک پرېښی دی مشرکانو، او بیا به راباندې اعتراض کوي چې د نبي په هر څه کې کاري. نو زما زړه دا غواړي ارمان مې دی چې دا کعبه ونړم او بېرته د ابراهیم علیه السلام په بنیادونو جوړه کړمه او هغه شانتې اوږده کړم دې حتیمه پورې، او دا دروازې د یو په ځای 2 کړمه چې یو طرف نه خلک ورنوځي او په بل طرف کې راوځي. خو بیا به دا مشرکان وایي چې دې پیغمبر په هر څه کې کار دی او په کعبه کې هم دې ګوتې وایي. دا خبره همداسې پرېښوده. وروستو بیا عایشه رضی الله عنها دا حدیث خپل خورۍ ته بیان کړه او د هغې خورۍ په مکه باندې د هغې حکومت راغلی و. عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنهما چې دا ډېر غټ صحابي دی، د زبیر رضی الله عنه زوی دی. زبیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور زوی او د هغه زوی دی د عبدالله ابن زبیر. دا عبدالله ابن زبیر هغه اوچت صحابي دی چې د مهاجرینو په کور کې اولنی ماشوم دا پیدا شوی پس د هجرت نه. هجرت چې صحابه وکړو مکې ته اول دا ماشوم پیدا شه عبدالله ابن زبیر، د زبیر په کور کې یو خوشحالي راغله په مسلمانانو. او د الله نبی صلی الله علیه وسلم دته دعا کړې وه. نو دا د ابوبکر صدیق نوسی دی د لور د طرفه، د عایشه رضی الله عنها خورۍ دی.
نو دوی ویلې ښه زما نبی دا ارمان کړی زما سره د مکې اختیار دی حکومت دی دا ارمان د خپل نبی زه پوره کوم کعبه ورانه کړه خلکو ورانولې نه شو دوی ویل ګوره ورانه یې کوي زه درته دغه کوم او په دې نیت یې ورانو چې بیرته یې جوړوو نو دا په خپله راولګېده او کعبې هغه دیوال یې وغورځو کم طرف ته چې د حتیم طرف ته اوږدوو او د هغه زمانې بهترین معماران تکړه کسان هغې راوغوښته هغې له ډېره غټه تنخواه ورکړله او ورته یې دا د ابراهیم علیه السلام په بنیادونو جوړه یې کړه کعبه دروازې هم دوه کېښولې وروستو چې کله بیا حجاج ظالم راغو په مکې حمله وکړله او منجنیقونه یې ترې نصب کړه ګیر چاپېره د هغه زمانې ټینکونو او بمبارۍ یې شروع کړلې او بیا د هغې نه بعد عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنهما یې ګرفتار کړو شهید یې کړو او هغه لاش یې ورله بره زوړن کړلو د مکې په هغه لاره کې او هغې نه بعد هغه بدبخته حجاج راولګېده الله رب العالمین به ورسره خپل حساب کوي خو هغه دا ظلم وکړه په هغه وخت کې چې هغه کعبه هم بېرته ورانه کړه او هغه د مشرکانو په هغه بنیادونه یې بېرته جوړه کړه خپل ضد دې حد پورې ورس دا باید سړی خپل ضد دونه حد ته ورسوي چې بیا دین کې هم ګوتې وایي هلکه دین کې دې څه کار دی چا سره ستا سیاسي اختلاف دی سیاسي اختلاف او ستا په دین کې څه کار دی دین کې ته ګوتې ویی لګې په اسلام کې ګوتې ویی د اسلام خلاف اقدامات کې دې سره ستا څه کار دی نو د هغې نه بعد بیا د حجاج د دور نه بعد بیا وروستو د نورو حکمرانانو حکومت راغی لکه عبدالملک ابن مروان وغیره هغې اراده وکړه چې بیا یې ورانو بیا یې د ابراهیم علیه السلام په بنیادونو جوړو بیا ورته علما را جمع شو په قلاره کښېنه خپل سیاستونه کوئ او د خپل سیاست د کعبې ته مه راوړه ته به یې اوس جوړه کړې بیا به سبا بل راشي تا سره به یې نه لګي هغه به راشي بیا به یې ورانه پرېږدئ دا بس چې د الله نبي پرېښې وه او ویلو چې بس پرېږدئ هغه پکې ګوتې نه ووالي تاسو هم پکې ګوتې مه وهئ معاف کوئ دا کعبه بس هغې نه بعد بیا دا په هغه خپل ځای باندې برقراره پاتې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم سفر کړی دی د حج انشاءالله تعالی هغه واقعه به پر روانه خطبه کې د الله په توفیق باندې ذکر کوو سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الحج أشهر معلومات دا یو ملګری وایي چې زنانه په حالت د حیض کې قرآن ویلی شي او که نه دا اختلافي مسله ده په مابین د علماو کې دا لاس وروړل علماو دا ممنوع دي دا نشي وروړلی خو آیا په یاد ویلی شي که نه دې کې اختلاف دی کوم روایت چې دې کې راغلی چې حایضه زنانه د قرآن نه وایي هغه روایت کمزوری دی سندن د منې چې کوم روایت راغلی دی او بعضې روایتونه علماو استدلال کړی دی لکه دا اوږده مسله ده د دې وخت بیانولو نه ده مونږ بخاري کې بیانوو او مشکات کې دا بیانېږي په درس کې هغه دا ده او دې شیخ عبدالعزیز حفظه الله په کتاب هم لیکلی په دې یو مسله باندې چې هغه زنانه چې هغه په یادو قرآن یادوي حافظه ده یا تلاوت کوي په یادو نو هغه په یادو خپل تلاوت کولی شي ذکر اذکار کولی شي تلاوت کولی ګوتې به وله نه وروړي د دې اجازت دی او هغه دلایل یې هلته را نقل کړي بیا هغه کتاب او هغه رساله تاسو کتلی شي د مسجد دا بل چې دی دا زمونږ د اوړي کې دا ټول پکې استعمالیږي لږ زیات راغلی ملګري وایي چې دا مرګرو نه اپیل دی چې په دې چنده کې اخلاص وکړي الله دې موږ له توفیق راکړي ګرمیم زیاته ده د باران دپاره دعا وغواړئ الله رب العالمین نه دعا وغواړئ د خطیب دپاره د عامو دعاګانو کې لاس اوچتول ناروا دي خطیب چې دعا کوي لاس به نه اوچتوي په خطبه کې خو چې د باران دپاره دعا کېږي نبي کریم صلی الله علیه وسلم لاس اوچت کړی په هغې کې او دونه اوچت که صحابه وي چې موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا ترخونه مبارک دا ولیدل هغه صادر یې اچولی نو ترخونه سپینوالی هم ولیده نو دعا د الله رب العالمین نه غواړو چې الله رب العالمین د رحمت بارانو کې به موږ تاسو باندې اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا
اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي، یا الله موږ باندې رحم وکړي، یا الله زموږ د ګناهونو د وجې نه موږ باندې خپل رحمت مه بندوه یا الله. یا الله موږ باندې د رحمت بارانونه راووروه یا الله. یا الله دا ټوله ځمکه ستا دا بندګان او دا حشرات او دا ټول څاروي یا الله ستا د رحمت ته محتاج دي. ګرمي ده، تکلیف دی یا الله، خپل رحمتونه موږ باندې راووروه یا الله. او یا الله موږ د خپل رحمتنا ما محروم کوه. اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صفنا برابر کړئ.